ها نن کله زموږ سره دا دی چې دا به څنګه جوړو په ایم اس ورډ کې جوړول چې دی لږ مشکل دي که کورل را ته دا واړې نو مطلب دغه شی چې ته جوړې په دې باندې تقریبا 5 منټ نه سیوا نه لګي لګا صحیح شو ودلته چې موږ راغو نو موږ اغه له تیارې نو لاول نمبر چې دا موږ راغو کنه نو درغولو طریقه دا چې ته به دغه سټول ته کې نه دا چنګار بدانه کوي صحیح شو ورواوړه اوس په دې کې صرف او صرف یو بګی شیپ استعمال شوی دی بیا هغه نه کاپی پیسټ راغستې شوی دی د هغه نه بس چې دی نو په دې کې یو قسم لا ګریډینګ استعمال شوی نو دغه کم لوک چې موږ تخکاری کنه دا ټوټل د ګریډینګ دی اوس مطلب سړی ته خو لګ دي سي کنفیوزینګ راځي چې راته تا بسنګ جوړ شوی خو په دې کې هیڅ ګران نشته لاول نمبر دی یو ریکټنګل سوري راوند ریکټنګل استعمال شوی دی راوند ریکټنګل چې تکله استعماله نو ګوره د دې په مقدار باندې نو روټیشن وو کی دي سي یعنی او دې سره به د قشانتي برابر کې هلک به زومینګ وږي چې تاسو لخکاری کنه دا ګوره د دې سره برابر شو دا ولا ګوړو کې او د دې په مناسب به کې وشو دا هم له ګوړو کې او د دې په مناسب به کې صحیح شو جی دینه بس کب کې دا لګ راوګ چی کنه زما چې لګ په خې ګورو که وګد مطلب بیا به چینجینګ کو ځانه دا وشو جی دې کې اوس د کلر استعمال ولې نو په دې برایټ کلیک کې فارمیټ شیپ ته بلاړ شي ګریډینټ ووهي په دې ګریډینټ کې وزمو سره کار څه دی کار دا دی چې یار د قشنټي ګریډ موږ دې رسم جوړو نو دا آسان طریقه ده دا بچ کې دا کلر چې کوم د ګریډینټ دا پوینټ دا به کلیک کې دلته بلاړ شي دې کې بس کلر ګوندي یو کلر نشته مور کلر ته بلاړ شو په مور کلر کې دی کلر تاسو ګره په دې کې دې نږدې غونې دې کلر نشته چې یار دې ته برابرۍ دا قدي صحیح ده دا کلر شو او بیا په دې کې لاندې راګوس کړ ډارک کا یعنی ډارک مطلب لکه تور چکه شي وشو کنه دا پوینټ نه او دا پوینټ زه ډیلیټ کوم دې لپاره چې یاره مثال به تور هم د دې څه لوک خو پته ولګي کنه اوس په تر شو دې له بسو تور کلر ورکو صحیح شو او د دې د کلر نه دی هو به دې څه خو نه دی خو مطلب دا لګ لاړ بشو څه چینجینګ مینجینګ بګی کو دغه څه لوک ته دې دقه شانتي دی که دغه شانتي دی بس تقریبا داسې دی صحیح شو اوس په بګیمګه د دې ګریډ ان د پوزیشن نه دا کوم تورواله چي دی د دې دا پوزیشن چې کوم ته د دې ګریډ ان د ښکلي تورواله دا موږ دی ګوټ راولو نو ته ما دا خولو کوم ځای د لاړ شمه دا انګل دا دی انګل دا بل څه ځای به شته بل پدې کې یو دلته یو اخبل کی دلته لاندې غونډه کې لاندې غونډه کې نو ډایرکشن کیم دی ډایرکشن کې هم دی دا دی نو دا و جوړ راغیو بلکې غونډه کې 300 نو انګل خو جدا دی دا خو مطلب ګرځي به پسې عدالت کې تعالی هغه کوم چې ډیر یوز کی تر تیار درکړي دي ښا وس ګوره پدې کې چې دا تاسو کته کې کنه نو ګوره توروال طرف ته نږدې کی کنه مطلب هغه تورواله کمای او کلر پسې واکیږي دغه دغه هم د سیده کنه ده او چې ته نور ځان له مطلب مزید د دې سره بالکل ایکوال کې نو دی انګل و استعماله صحیح ده او دا به ځان مطلب د سي استعماله او دا کلر نه دی اوسه د سي صحیح ده کنه بس دغه ده نو بالکل فکر کله نور سی واکې سی واکې دا جوړ شو د دې آوټلاین څخه نن کا نن شو اوس دا دلته کې خو دی شو نه اوس په دې کې نور هیڅ خبرې نشته روټیشن دی څه دی روټیشن څنګه دا بدل تکې دي سي جناب کنټرول سی کنټرول وی دوشو کنه او ودا چې دوشو پدی بدا پرودي دا بالکل ته روټیټ کې داسې نو کنټرول ونی سا شفت ونی سا شفت چې نو دا بالکل په انګل بیا روټیټ
هغې ځان پوهه کوه. صحیح شو. دې کو زموږ سره بل څه اپشن دی ګریډینټ پکې کم ګډوډ دی ما ته وښایه شته پکې ګریډینټ داسې چې ګډوډي نه شیټ دی درې واړه برابر ده. اوس لوک ته ګورې نو هغه لوک او په دې لوک کې ریالټي فرق دی. ریالټي پکې نشته. اوس په ریالټي څنګه جوړې نو د دې ریالټي دپاره چې دی که نه بیا یو قسم لا ته به څه کې ته به ایډیټ پوینټ استعمالوي. اوس دغه ټول نه غټ کار به دی بیا د ایډیټ پوینټ دی. او چې ته ایډیټ پوینټ کې که نه نو دا حصه نه ده دا ټول به ته جدا جدا جوړه کړي هو به هو دقه شی او هغه چې دی بیا روټیټ کو مطلب دا ته بیا مسلې نه جوړوي. اوس په دې کې زموږ سره دا ټولې حصې چې دي که نه دا ټول یو دغه دی پیس دی. اوس که مونږ مثال په طور داسې جوړو نو دې دپاره به مونږ سوچ کوو. سوچ دا دی چې په دې کې داسې کوم عمل پکار دی چې هغه عمل سره زمونږ دا مطلب کوالټي کلی برابر راشي. نو د هغې طریقه زمونږ سره اوس ایډیټ پوینټ دی. ایډیټ پوینټ چې ته وهې نو په ایډیټ پوینټ کې زه له خوس کې چینجینګ کوم هغه چینجینګ ته ګورم که دا زه ښکته کوم داسې که نه داسې چې دی بیا څه کوي ګورو چې بیا څه کوي دی نه کوي. اوس ته دلته کې یو ریکټینګل نه خو راوند ریکټینګل ما سیم جوړ کړی تیار دی نه کنټرولونه چې دلته راوړه کاپي کېده صحیح ده او زومینګ ته لاړ شه په زومینګ کې صرف او صرف ایډیټ پوینټ راخله دا یوه حصه نه ده دا اوس هم جوړ وکړو ښه ایټ پوینټ مې ووهو داسې به ښکته راکاږي داسې صحیح ده او دې کې به موږ څه کوو کارنر ته به بدل کړو. کارنر ته خو لا نه بدلوم کارنر مسلې جوړوي داسې داسې لږ به نور هم زوم کړو که نه چې زموږ نظر نه خراب وي. ایډیټ پوینټ دا زموږ سره داسې مطلب اصل کارنر دی نه صحیح شو برابر صرف ټیسټ ته ده ښه ما چاته به جوړېږي بل په دې ځای کې دا خو دغه یو حصه جوړه شوې پته ته اوس لګي صحیح شو. اوس راځه دغه کومه حصه چې مونږ جوړه کړه په ایډیټ پوینټ په ذریعې سره د دې اوس مونږ ګورو چې یاره مونږ له پیدا راکوي او که نه راکوي دا به اوس مونږ داسې روټیټ کوو څنګه چې مونږ دا نور روټیټ کړي دي. نو روټیشن خو زه دونه ګران کار نه دی په دې نه به یو کاپي ما واخیستله په دې ځای مې کېښودی چې اساني را لګي ښه بله کاپي مې ته واخیستله روټیټ مې کړه که دغه په حساب باندې شپ په حساب باندې کې مې ښودو صحیح دی. د دې نه پس مې بیا څه وکړه کاپي مې واخیستله کته مې راوړه او سیجل مې وکړو روټیټ مې او څه مې کړه په دقې حساب کتاب باندې مې کېښودو لږ به زوم کې چې موږ ته ښه پته ولګي لږ ښکته دی که نه مطلب موږ ډېر بره کړی دی خیال دی کاپي به ترې واخلي او په دې ځای کې به څه وکړې د دې نه به څه وکړو روټیشن شپ په نیسې ښه او دا مې راوړو اوس په څه وکړو دا ټول په جمع سلیکټ کا راوړه په دې ځای کې باندې کېږده لوکا که شان نه کوې که را نه کوې تبدیلي به کې په نظر راځي په کوم ځای کې تبدیلي ده د دې له اوس لاړ شه ګریډینټ بدل کړه ته مړه کوه که نه صحیح شو دې ځای کې ته اوس راشه دې د لوک د ګریډینټ چې دی هغه څه کړه بدل کړه کم یو دی یاره دا شی دې یاد کړی دی یار کله کسې ستا بد به وي مړه لوک ښه برابر راکړې لږ ډېسې سیوا کړه د دې ګریډینټ چې که څنګه دی صحیح دی که نه
لږ پکې ډارکنیس سیوا کا وشو او. ولې سیوا کوم چې دې بل سره بیا ایکوال کو کنه یو شان دې ځکه سره دا یو نه دی د دې سره تورواله دی بل طرف ته دی دې سه نو دا وها دې دا وها دا دغه دې دغه دا هم نه دی دا دی ها وسوک دا به لګوټي راځي واکه اوس دې کې لږ زومینګ وکړه زومینګ کې اوس ګوره چې کم مطلب کته بری اخوا دی خو هغه لږ برابرول غواړي لږ اوس په دې کې چې دی کنه په دې کې دا تور پیله پاسه دی کنه او نو تور پیله پاسه شو او تور پیله پاسه دی نو زه کې دا تور په دې بالکل لپاسه دی کنه دا خراب دا خو الریډي ته پته را موږ څه کړی دی ایډیټ پوینټ نو دا بس کې دا به زم سره برینګ فرنٹ راولي نو چې برینګ فرنٹ راولي کنه نو په دې کې چې موږ هغه ډیزاینینګ راو شو یعنی دا خو زه په هغه بل کې لګیم په غم کې اوریجنل غلان دي دا دی ښا امون ما دا کاری چې څومره ایډیټینګ وکړو جواب دې بل کې وشو ورته ګورو تاسو دا زموږ سره و چې موږ راخو هغه دا دی ښا او وځ وکړي په دې ځکه به کې دا پوینټ نه دی دا اوس لګوټې دي سي راو باسه چې مطلب دا چې دینه لک کوالټي خراب شي بس په یو بل ویله پاسه کې دا چیکا په دې کې اوس دا لګوټې دنه او برابرول غواړي مطلب کته بهر صحیح شو دلته کې وګوره دلته به کې چیکا دا دی نه نو دا یو نه دی دا په لګ دسي برابر کې برابر شو دم برابر شو دم برابر شو دم برابر ټول برابر شو کنه دې ځکه به کې دا وګوره چې دې کې څه تغلې دلته کې سره ګوټی دي کې سړي دا زم سره دلته کې سره ګوټی نه دی کنه او په دې ځکه زم سره سره بالکل سره ګوټی دي نو دا سره ګوټی د لپاره بس کې دا برا غټه خدا کې بیا ساتي چې ایډیټ پوینټ به استعماله چې ایډیټ پوینټ ته استعمال کینو مطلب دې به تل بیا خوځيږي نو لکه دا چې اوس یو خوځوم دي څه کته کوم کنه نل د بر بیا خرابيږي نو ته بس کې ته ایډیټ پوینټ استعمال نو ایډیټ پوینټ تلار شه او دا پوینټ نه دی دا پوینټ د سیده ونی څخه کده راکوس کا شفت نسی هر څه نسی مطلب بالکل سیده لاین صحیح ده چې رقیق را رقیق نه مطلب ډیر برابرۍ کنټرول زد بو بیهایند دی سیده به راکوس کې ګورته صحیح شو دا اوس پدې کې ما سکو په ایډیټ پوینټ باندې مخکې د ګوندازي کې سره مطلب یو کارنر ټایپ فون کې شوې اوس د دې ونه دا یو دا به هم مطلب رائټ کلیک کی ایډیټ پوینټ په وهي او دا پوینټ نه دا به سیده ونی څخه کته به سیده ښه بالکل لاین ته بالکل ګوري چې غلطي به نه راځي دینه بس د دې پوینټ نه دا یو ایډیټ پوینټ په وهي دا پوینټ بم سیده ونی سي او برابر ورسه خدا بلک مطلب خیال بکې دا به مطلب دا چې راوند ته بدلې ځکه چې دا زموږ سره پدې ځکه کې نه انفرنٹ اپټکس هم دی بل دا زموږ سره راوند دی کنه حدیث کې بسو کې ایډیټ پوینټ ته ولر شي کم چې لاندې هغه جو مطلب چانس دی بیا خو کې فرق نه کوي یعنی دا زموږ سره څه شو بالکل اوریجنل طریقه شو په کومه طریقه چې هغه رخصه دی هم په هغه طریقه باندې موږ درخ کو دا خو مطلب ډیلیټ کو دی به کې سکار شته نه ځکه چې دی خو زمون ټیم اس خراب کړی دی اسی ها دا ختم شو اوس په دې کې دا لګ لري دی کنه نو مطلب سړی ته لګ ډیر پته لګي نو سبو کې زوم می کې زومینګ نه پس په بیا مونږه دا بس مونږ په ایډیټ پوینټ باندې وګو ها نو ایډیټ پوینټ ته ولر شي کم یو دا یو نه دا یو د خاصم لاندې دی کنه نو دا یو چې دا رائټ کلیک کو ایډیټ پوینټ په وو او دا پوینټ په پسې راکته ګدا لاندې دی باندې دی نه دا پیله پاسه دی ها دا یو خا د الله پاسه نه دی اوس ګوره ایډیټ پوینټ ته لاړ شم یعنی ته ګوره دا په دې لپاره دا بیا بل طرف را کنټرول زد کو ایډیټ پوینټ او ګنده بالکل آؤٹ ته کنه یار معمولی شي دا نه معمولی به برابر وغواړي صحیح شو دا زموږ سره څه شو دغه لوګو تیار شو پدې کې زموږ سره چې کم کار وشو او پدې کې صرف یو غلطي زموږ راغله هغه غلطي دا ده چې دې ځکه کې د دې ښکاری لپاسه نه او پدې ځکه د ښکاری لپاسه نو لکه بالکل کټ ته کنه نو آیا دا به موږ څنګه کو دا ګوره دا کټ نه
او دا راوند دی او په دې ځای کې مونږ ته راوند نشته نه نه نو دا مسله څه دي دا مسله به او نو دې کې به موږ څه وکړو ګریډینټ ته به لاړ شو او خپل به روټیشن وکړو ښه دا بلیک نه دی دا به اوس روټیټ کوي نه داسې نه روټیټ شو او بیا به لګوټي خوس کې ډارک طرف ته بوزو ډارک په کوله برابر به کو اوس یو خو به کې دا لوک راوته چې یاره زمونږ سره څه دی برابر دی اوس پدې کې دا یو نه دا یو د دې سره وسته د دې بشانتي لوک په نظر راځي یعنی اوس پس کو دا برا واخلو او برینګ ټو فرنٹ ولر شو سینډ ټو بیک او برینګ ټو فرنٹ دا دې څه پکار دی نه دا سپاسل کې دې څه پکار دی پوښوي خو چې دې څه کې نو بیا یو کده کېږي بل بر کېږي نو دا کومه مسلې چې دي کنه دا د کورلډرال کیوزي دلته کې نو الته کې څنګه بیهین او دغه کړو ای فرن او بیهین د په هغه کیوزي دلته کې نوځي خو د سپوري مونږه د خپل د مطلب دا چې خپورا هدا پوری مونږ سوګو لوګو برابر کړ اوس چې بګی کوم مسله ده هغه مسله چې د نو هغه د وستو د نو وستو ته د بلګ ډیر پته لګیدلی چې یاره کورډا خلک څه د پاره کوي صحیح شو دا په ټول ګروپ کې وسو سلیکشن پین او دا به دغه کې کنټرول بونه چې ټول به سلیکټ کی او ګروپ په وه دا ټوټل یو لوګو شو بیا هم مطلب لوګ چې نو لګ ډیر دی پوری برابر میچینګ کوي او بیا دا غینه بسو کې یو ریکټنګل اسی جوړ کا اسی ریکټنګل بدی سي جوړ کی چې لوګ تی خروزي کنه او پدې کې با سینډ ټو بیک او دله به کلر ور کې بلیک او د بلیک کلر نه پس په بیا سو کې گریډینټ بلل شي گریډینټ کې په بیا سو کې گریډینټ کلر موږ الریډي دا نور کړه دی کنه دا ونه کو یو ته بلیک کا او بل ته وایټ کا سیلور کلر بشي او لړ بشي دي کنه بر ریډیل په منځ بشي او ډیزاینینګ ولر د په منځ کې او بیا بسو کې دا غټیږي جو مطلب دا لري لوک کني نو ته به ځان لګوري چې کم لوک دی مطلب خره تورواله بر سر د بوزي سپینواله خطر والی دسی کې دا صحیح ده دا لوک راغی بیا چې بدی کې نور څه شاینینګ ماینینګ کې کنه دا غي طریقه دار چې زیبه فارمیټ شپ ته او دلته به موږ سره څه دي ریفلیکشن ګلو نو ګلو به دلته کې ان کې دي سورچه کې غونډه او ترانسپیرنسي پیکواله او سایز ولا غټ کړی سي او سره خشا بالکل زیړی کې څه کوي او کدا کم کله چې موږ ورکړه کدي سي کلر لور کې دا خو ډېر ښه دی داسې صحیح ده دې ته سوې دې ته زم سره ګلو وي دینه پس پکې بیا شیډو ته لړ شه چې شیډو به استعمالې دي سي کلیک کا او شیډو غو تورې کنه جو تورې کا او دلته کې دا انګل او ډیسټنس نو سایز ولا غټ کړی دي کنه نه نو بیا چې ته کله ګلو استعمالې کنه شیډو ته بیا چت نشته نور مطلب لوک خراب وته نه دینه بس زمون سره بده کې نور اس کار نشته او ټول زه د شو چې لوګو پسند جوړو په لوګو د جوړولو کې با تکم کم شزونه چې دی هغه به مطلب استعماله او هغه به ته چکه په دغه مې د سپ په هکړي صحیح شو نور بګه هیڅ کار نشته د خبره